السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو ملګرو، سلامونه مې واخلئ. زه ریاض بهیر حاضر یم دوبۍ نه، په دې هیله چې روغ جوړ وي او صحت په جمع کې وي. ملګرو، زه به درسره ډېرو مدتې بعد یو غزل شریکم، خو غزل نه مخکې به درسره څو شعرونه ویم چې شعرونه څه په دې ډول دي چې وګرځه په واړه کائنات کې نن، وګرځه په واړه کائنات کې نن، وینه د پښتون اسانه شوې ده او تا زما دښمن له لاسه ونیو، تا زما دښمن له لاسه ونیو، دغه مې ګیله له تانه شوې ده او خدایا انتها کې خوشحالي راکا، خدایا انتها کې خوشحالي راکا او ما خو ابتدا جړانه شوې ده. او غزل څه په دې ډول ده چې غزل مطلب ده چې د زور دی نو ما غربته خو تا زور کړو، د زور دی نو ما غربته خو تا زور کړو، د ژوند په ټولو خوشحالو دی راته اور کړو. او هغه چې ګل په شان مې خور ده په ژړا ورته، هغه چې ګل په شان مې خور ده په ژړا ورته، هغه ظالم ورسره بیا په چشي شور کړو. او ته خو ماشومې د پردۍ مزدورۍ نه یې که نه، ته خو ماشومې د پردۍ مزدورۍ نه یې که نه، دغه یو ټکی په راتلو کې راته خور کړو. او مورې پردۍ جمې بیا د اختر ته نه اچوم، مورې پردۍ جمې بیا د اختر ته نه اچوم، په تیر اختر کې د خان زوی جمو پیغور کړو. او ما ویل چې دا وخت به هم تیر شي زه ګیله نه کوم، ما ویل چې دا وخت به هم تیر شي زه ګیله نه کوم، خو خدای ګو هیڅ چا که نظر زما په لور کړو. او غریبانو خیال ستا بهیره غرور ونه کې، غریبانو خیال ستا بهیره غرور ونه کې، دا نصیحت راته بچپن کې خپلې مور کړو. ډېره زیاته مننه ملګرو، امید لرم چې ستاسو به د ما وله کاږې واږې کرښې خوښې شوي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.